بدیل به څه وي؟ شړلو دپاره ته په امریکا کې ناست قرار صاحب بدیل یې راته وښیه. بدیل خپله په همدغه شي باندې باید بحث وکړو. په دغه شي باندې باید ته بحث وکړې. زه درته اوس وایم دا اوس زه درته وایم د طالبانو نظام بیخي دا اوس لاړه 6 میاشتو کې ولاکه تاسو خپل مشران پیدا کړئ خو نه لرئ 20 کاله نظام په لاس کې څه مو کړل څه مو کړل دا د 20 کاله ګورئ تا صحیح کې ته هغه څه وایي که نه هلته خو دا ته مشر یې په تا کې څه مشکل دی؟ زه دغه زمینه نسم برابرولی چې یو امریکایي راسي دلته ما سره په مدرسه کې درس ووایي چې د ما افغان ځي په اکسفورډ یونیورسټي کې سبق وایي خو دغه زمینه باید موږ مساعده کړو که نه خو دا خو داسې نه کېږي خو موږ یو د بل په غوښو نه مړېږو یو د بل په وینو نه مړېږو یو بل ته مو مرۍ ته چاړه نیولي دي نو خود به هر شی راباندې هر څوک په هر رقم باندې مني. دا ډېر اخلاقي بحث تاسې کوئ یعنې حکومت لګیا دی حتی د پوښتنې د زده کړو په اړه د پوښتنې اجازه نه ورکوي. تاسې دا زه غواړم ستاسې نظر واخلم د نجونو د زده کړو په اړه د پوښتنې حق هم تر امرسامي یاخیل صاحب تېر هفته به تاسو د تعلیم و تربیې د وزیر خبرې اورېدلې وي چې عصري علوم فرض کفایي وبلل. زه خپله ګنګس یم ما نه لار ورکه ده ګنګ ځکه یم چې لار ځکه رانه ورکه ده چې ټول زندګي دار او مدار تجارت هر څه مې له منځه لاړه نن د غواګانو کونې ته ناست یم خو لار رانه ورکه ده که نه. زما غږ لرئ قرار صاحب؟ بخښنه غواړم موږ او تاسې د منطق هغه اخري حد ته چې هغه په کوزه کې اخري څاڅکی اوبه مو وچیسي هغه ځای ته یې رسولي یو. دا نن ټول بې ژبې دي دا په خپله یو بل پیغام لري دا نور چې خبرې خلاصې چې یا خواته څه شروع کېږي تاسې په خپله فکر وکړئ څه باید افغانان وکړي خبرو دلیلو دې شانه ته خو نور ځای نه دی پاتې که پاتې وي خو دغه د وغږېږي دومره پوهان ناست یاستئ دومره تجربې خاوندان ناست یاستئ د مبارزې څښتنان ناست یاست وغږېږئ څه پکې وایاست خو یا به تکراري هغه خبره 15,000 وارې م کړې ده بیا بیا کوئ او یا به یو ملا صاحب راخیزوي هلته به ښکنځلې ورسره کوئ او یا به تکفیرېږئ. د دې خبرې ما ته یعنې یوه نتیجه ګیري ده هغه دا ده چې افغانان د لاس پر کار سي دغو خلکو یې شړلو لپاره نور د خوشحال بابا خبره یا تکیه ده بدیل به څه وي؟ شړلو دپاره ته په امریکا کې ناست قرار صاحب بدیل یې راته وښیه. بدیل خپله په همدغه شي باندې باید بحث وکړو زه درته اوس وایم دا اوس زه درته وایم د طالبانو نظام بیخي دا اوس لاړه 6 میاشتو کې ولاکه تاسو خپل مشران پیدا کړئ خو نه لرئ 20 کاله نظام په لاس کې څه مو کړل دا د 20 کاله ګورئ تا صحیح کې ته هغه څه وایي ده که نه هلته خو دا ته مشر یې په تا کې څه مشکل دی یو سړی په خبره پوهېږي لږ تر لږه په هغه ابتدایي انساني ژوند پوهېږي هغه زموږ منظور دی دغه خلک خو په هغه ابتدایي انساني معیارونو نه دي برابر دا خو مروره له هغه څه چې د آدم علیه السلام په وخت کې خدای پاک انسان ته ورښولي او د علم اهمیت وعلم آدم الاسماء کلها په هغه شي باندې اوس له سره بحث را سره کوي چې علم مهم دی که نه دی نو وروره زموږ دغسې مه وایاستئ دومره ستر ملت دی د تاریخ تر تجربو وتلی ملت دی هیڅ وخت دلته قحط رجال نشته والله په یوه غږ باندې په افغانستان کې دغسې بیا به هغه حالات بیا به د ورځې 1500 کسان وژل کېږي بیا به د داود کراریږي د داود وروره ګاونډیان در کې لاس اچوي نړۍ در کې اچوي د داود له وخته تر ننه پورې په دې ناخوالو کې ولې دا 40 کاله څوک پیدا نه شو چې افغانستان کې امن راوستی وای ولې وژل کېده ولې د طالب او د عسکر په نامه ولې موقدې دې حد ته ورسېدله چې یو د بل وینو ته تږي یاستو اوس د نظامونو اصلاح کول پکار دي که د نظامونو له منځه وړل پکار دي کله چې یو شی د اصلاح لپاره موجود وي بیا سړی اصلاح کړي کله چې ته یو موټر اخلې کله مستري درته وایي وایي دا په اضافي مصرف ارزي کله درته وایي دا نه ارزي له دغه ځان خلاص کړه وروره نور خو د موږ په شاهدي نه د طالبانو د ټولو اول لاس ملاتړو په شاهدي دا شی د اصلاح وړ نه ده چې نه ده نو پوره 40 میلیونه خلک دي دغو سر ته کېنولي دي منتظر به یې چې ودرې دوی به اصلاح کېږي
دلته خو د ریښې د انساني ټولنې ریښې وچېږي، دلته خو کورنۍ بربادېږي. 100% نفوس په 2 کاله کې له لاسه ورکړی. 100% نفوس خدای مسلمانه. کاناډا په دومره امکاناتو سربیره تر 2013 پورې 1 میلیون خلک راولي. نه پیغام هغه ټارګټ او سره دقیق نسم. هدف مې دا دی چې او راولي له دغه وطنو د موږ د وطنو د بیکاره د فاسد د تاسیک کافر او مرتد او ملحد او د کمپمیشت بولي دغه راولي. دلته 15 کاله 16 کاله مصرف کوي ځکه د انسان په اهمیت پوهیږي او په ضرورت هم پوهیږي. ته وروره 100% نفوس د دغو د سر قرباني دي کوي، دغو لیونیانو. او دا کیسه لا پسې روانه ده. کاشکې داسې وایي چې تر دې وروسته حالات لږ بهتره کېدای. ته فکر وکړه چې دغه حالات دغه نوی فرمان چې راغلی له دغه سره د یو ځوان ژوند په دې ټولنه کې څه رقم ممکن ده. خو 100% په راتلونکي 50 کالو کې ولاکه 50% نور خلک دلته وګوري او درګرد له یو نور خلک راغلي وروره دلته یې مشته کوي پسې درته. ښه په هر صورت هغې بحث به نه ځو. زه وایم په دې ملت کې دغه خود اعتمادي را ژوندي کول پکار دي. دا ورته ویل پکار دي چې ته کولی شې، دا ورته ویل نه دي پکار چې نه شې کولی. دا تاسې اوس څه وویل دا معنی چې ته داسې یو ملت ته چې امپراتورۍ جوړ کړي، بیا د چنګیز د تاړاکه وتلی، د انګریز د تاړاکه وتلی، د روس د تاړاکه وتلی، دغه تاسې په تعبیر د امریکا له تاړاکه وتلی. دته ته وایې چې ته نور ځان کې حرکت نه لرې، ته یې څه مه کوه ځکه چې ګاونډی بیا لاس ته پکې اچي. ژوند هم مه کوه ځکه ګاونډی لاس ته پکې اچي. دا خو یې طریقه نه ده. زه دغه اوس 3 سپیسونو ته په همدې یو موضوع لاړم. په خدای کې هېڅوک د ویلو لپاره څه لري او چېرته چې خبره خلاصېږي هلته جنګ پیلېږي خلاص اتومات. او که ته نه کوي بل څوک یې کوي. مونږ همیشه له تاړاکه وتلي یو. دا کار ډېر ښه کوو. له تاړاکه وځو بیا وروسته نه پوهېږو چې څه وکړو. تاړاکه وتل څه معنا لري؟ د روس له تاړاکه چې ووتلو هر څه مو له لاسه وار نه کړل. دغه اوسه پورې د هغه کلیزه لمانځو 105مه کلیزه د ازادۍ. په دې نه یو خبر چې ازادي چا اخیستې ده. څوک کافر بولي، څوک غازی بولي، څوک اتل بولي، څوک مشرک بولي. دغه حالت د تاړاک څه معنا هغه هماغه انګریز هم چې مات کړی دغه ده. تا مخکې ویلې چې له افغانستانه د پوډریانو کمپ میشتې نه یا کمپ میشتې په هر حال. زه هرات ته تللم 300 د پانتون استادان ما ته یو استاد قسم وخوړ وای ما پسې د کاناډا او د امریکا نه خلک هغه کوي چې راشه. ښه ډاکټران 100 کالو کې مونږ ډاکټران نه دي روزلي. چېرته د افغانستان کې ډاکټر کومه ده؟ انجینران مو نه دي روزلي. حتی په افغانستان کې مدرسې معیاري مدرسې مونږ نه لرو. ته د مکتب او د کانکور اول نمرګان دي هم په جمهوریت کې تلل هم اوس دي. بیکاره خلک نه غواړي هلته نر غوندې ته کار اخلي. هغه وایي زه چېشته زېږومه، زه ولې تکلیف پې باسم، ولې له بنګلادیش له افغانستان له پاکستان له دغه ځایه نه بیایم. ښه هغه اول نمره د کانکور یې ولې نه بیایم؟ هغه چې زمینه یې ورته برابره کړې ده. ولې زه دغه زمینه نسم برابرولی چې یو امریکایي راسي دلته ما سره په مدرسه کې درس ووایي چې د ما افغان ځي په اکسفورډ یونیورسټي کې سبق وایي. خو دغه زمینه باید موږ مساعده کړو که نه. خو دا خو داسې نه کېږي. خو موږ یو د بل په غوښو نه مړېږو، یو د بل په وینو نه مړېږو، یو بل ته مو مرۍ ته چاړه نیولې دي. نو خود به هر شی را باندې هر څوک په هر رقم باندې مني. دا ډېر اخلاقي بحث تاسې کوئ. یعنې حکومت لګیا دی حتی د پوښتنې د زده کړو په اړه د پوښتنې اجازه نه ورکوي. تاسې د آکسفورډ کې د افغانانو په زده کړې او په مدرسه کې د امریکایانو په زده کړې خبرې کوئ. زه غواړم په دې اړه د ډاکټر شکري نظر واخلم، بیا به بیرته نورو ویناوالو ته ورشم. په خپل ښکلي کندهار کې یو کندهاري افغان ځوان راپاڅي او دلته د خبرو پر وړاندې غبرګون ښیي. دا ډېر زیات ښه پر دې تمام شو چې په هغو 3 کلونو کې یو ډېر زیات ضعیف، ناقص او د کینې او نفرت یو روایت رامنځته شو چې دا یې پښتنو پورې وتړه. نن ښه دی خپله طالب دا مسله ډېره زیاته واضح کړه او چې یو کندهاري ځوان راپاڅي دلته غبرګون ښیي، وایي چې نه زه مې د خپلې خور د زده کړو مسله درنه ډېره زیاته سپینه غواړم واضح یې کړې او افغانستان انټرنیشنل پښتو ته واضح خبره اغلې صالحي او فروزان جانې دا وکړه چې دوی وایي چې موږ د 3 کاله چې بند کړي په دوحې کې مو چې دروغ وویل نور هغه دلته نه چلېږي هغه روایت. اوس وایي چې علماو ته ورځو. که لږ زره هم منطق وي
یو ځره هم یو 2 ورځې دوی د ښوونځي تر دروازې تللي وي، یو 2 ورځې سر پوهنتون ته وردننه کړی وي، دا ورته وضع کېږي. اصلا د علما په څه شي عالمان شوي دي؟ اصلا حدیث د کوم ځای نه راغلی دی؟ اول آیا د خدای پاک روایت نه دی؟ د خدای پاک آیت نه دی؟ اغلی شفیقه خپلواک ډیر زیات ښکلی کمپین پیل کړو په نوم د اقرا. آیا علما د اقرا نه لوړ دي؟ د دغه آیې نه لوړ دي علما؟ آیا احادیث، آیا رسول، آیا قیاس، آیا اجماع د اقرا نه لوړ دي چې ته اوس خدای پرېږدې، رسول پرېږدې، هغه رسول چې په شورا په مشورې باندې امر کړی دی؟ ته نن خدای خو دې پرېښودو، د 1,003 ورځې کېږي چې د خدای امر دی بیخي پسخانه کې پرېښی دی. د نړۍ عالمان هم درته راغلل، دی درته وویله. اما د قرار صاحب خبره، قرار صاحب ډېره زیاته ښکلې خبره وکړه چې موږ باید دا هېر نه کړو، هېڅکله موږ باید دا هېر نه کړو. د اسلامي نړۍ چې کندهار ته درته راغله، معلومه هم نه ده چې هلته همدا هیبت الله و که نه، اما هماغه کس چې هلته ناست دی د ده په نوم سره یې خبرې وکړې، د هغه یې ونه منله. تر هغه وروسته ستاسو به ښه په یاد وي، موږ سپړنې خپرونه درلوده، فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن کابل ته راغلی و. دوی دا روایت نه و د طالبانو په سر کې، یو یې هم دا نه ویله. اما نن تر وزیره د متقي وروستۍ مرکه د BBC سره وه چې هغه دلیل وویله چې دوی معنوي پلار مولانا فضل الرحمن له هیبت الله سره تر لیدلو وروسته دوی په مغزو کې ورپیچکاري کړ. هغه څه و؟ هغه دا و چې نو د نجونو په زده کړو څه کوئ تاسې؟ په فلسطین کې جګړه ده، ښځې هلته وژل کېږي. و قربان دې سمه، فلسطین کې چې جګړه ده، ته د فلسطین د فوټبال د ټیم نه خبرې چې هلته لوبېږي؟ ته د هغوی د ښوونځیو نه خبرې؟ په هغو روغتونونو کې هغه ډاکټران ویني چې لروبر کېږي، دا زخمیان پانسمانوي، تداوي کوي، هلته ښوونځي لرل، هلته ښارګوټي وه. تا دا لیدو؟ د دوی چې منطق نه وه، مولانا فضل الرحمن چې ورته روایت یو بل نوی راوړ، بیا تر وزیره د مولانا فضل الرحمن دغه سوداګریز سیال راغی او دا هغه یادوي، وایي چې فلسطین کې جګړه ده، موږ هم دلته ښوونځي بند کړي دي. نو خو ته صحیح دی، د فضل الرحمن روایت دلته متکراره وه. او نن دا بیخي ډېره بې منطقه خبره ده. افغانان دې ټول په خپله دغه ځان سره فکر وکړي، دغه ننه شپه، دغه سبا ورځ پر دې فکر وکړي، غور وکړي چې ښه تا طالب خو د اسلام په نوم دغه 40 کاله افغانستان دغه بربادۍ او قهقرا ته ویوړ، نن خو د خدای هم نه مني. نو وایي چې علما دې راشي موږ ته ووایي او زمونږ مشران اخته دي. ستا مشر کوم مشر دی اخته دی؟ هیبت الله. هیبت الله هغه خو د چهارشنبې په ورځ په 4 څپرکو کې واضح کړل، هر څه یې واضح کړل چې غږ یم عورت دی، مخ یم عورت دی، خلاص. نو چې عورت شو نو دا خو دغه د لخت د دروازې د لخت نه د باندې نشي ښودلی. هغه خو دغه مشر خبره خو خلاص شوه. د کوم مشر په تمه یې؟ د مولانا فضل الرحمن په تمه یې چې بیا درته راشي یو نوی روایت څرګند کړي، تر هغه وروسته بیا د امر ثاني ټاپه ووهي او ستا د ړنګېدو د امر ثاني امر دلته راشي. د خدای نه منې، د رسول نه منې، د ولس نه منې، ولس ته اجازه هم ورنه کړه. حکومتونه اصلا د خدمت لپاره وي، نه پر خلکو د جبر او د ظلم لپاره. ډېره مننه. ډېره مننه شبنم جان کور ودان. ننګیال صاحب، زه غواړم تاسې وروستۍ خبرې وکړئ، نوبت به مولوي صاحب، زه غواړم ستاسې له 2 ټویټونو